جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فهو الذي تم معناه وصورته وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مشرانو او ګرانو مسلمانانو ورونو دوستانو، د دواړو جهانو سردار ښکلی خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام، هغې له الله جل جلاله ډېر کمالات او ډېر صفات او ډېر معجزات او ډېر خصوصیات او ډېر امتیازات او ډېر لوی صفات ورکړیو. یو صفاتو کې د حضور پاک دا و چې حضور پاک آخري پیغمبر دی او د هغه نه پس یو بل کس ته نبوت دا ورکېدل محال دی. تر قیامته پورې د هر ملک او هر زمانه او هر قسمه خلکو دپاره هغه پیغمبر دی. بل نوی پیغمبر او نوی هادي ته اجت نشته. که چا ووایي چې د حضور پاک نه پس بل پیغمبر راځي، نبوت به ورکول کېږي یا فلان کې پیغمبر دی، نو دې سره دې زندیق شي او دې فوراً د اسلام د دایرې نه بار دی. او که چا ځان ته پیغمبر ووایي، که ډېر جادو ښیي، کمالات ښیي او داسې ظاهر کې کرامتونه او خپل قابلیت ښیي او خپل تکړهوالی او ناشنا خبر ښکاره کوي، په دې باندې هغه نشي پیغمبر کېدی. دا خبره حتمی ده. دا د حضور پاک ذاتی صفت دی. پخوانو پیغمبرانو دا ارمان کړو چې زه د حضور په امت کې شم. موسی علیه السلام په تورات شریف کې د دې امت صفت راغی چې دوی به داسې د خپل پیغمبر تابعداري. تکړه تکړه خلک پکې شته، داسې خلک شته چې هغوی خپل اولاد پرېښی دی، خپله ښځه یې پرېښې ده، خپل مور او پلار یې پرېښی دي، خپل خپلوان یې پرېښی دي، خپل حجره او بیټک او کلی او دکان یې پرېښی دی، خپل تجارت او کاروبار یې پرېښی دی او د پیغمبر په وتۍ چې راځه نو فوراً بیچونو چرا هغه پسې تللی دی او هر څه یې قربان کړي دي. داسې محبت او داسې تابعداري او داسې اطاعت چې هغه پخوانو امتونو کې د هغې نمونه نشته. داسې شاګردان یې داسې صحابه کرام دي. نو هغه وسریو په سختو کې څونه سختې پې تېرې شي چې دی واورېدل موسی علیه السلام وی دا امت ما له راکړه چې داسې خلک یې که نه چې بلکل منځګزار، تابعدار، تقوادار، پرهیزګار، د پیغمبر منونکي الله والا خلک، کرامتونه او عزتونه دا ما له راکړه. خدای پاک ورته ووایي په تورات کې دی چې دا داسې امت دی چې دا به یو آخري پیغمبر راځي، احمد، دا د هغه ډله ده. د دې خلکو ذکر راغلو. والذین معه اشداء الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. د دې د تقوا، د دې د علم، د دې د تابعدارۍ، د دې د آخرت فکر، د دې د دین د خدمت، د مجاهدې، د مشقتونو، د دین په لار کې سختۍ او هر قسمه نفسانیت یې پرېښو، زړه خو هر څه غواړي، هر څه یې پرېښو. سم د پیغمبر پوره تابعدار خو الله والا خلق شو. پیغمبر خو وایي چې ټول الله والا شي. واطیعوا الله واطیعوا الرسول. د خدای اطاعت او د پیغمبر اطاعت 100% پکې و.
داسې دومره بره تلي وو. وایي دا د احمد دغه احمد پخوانی نوم دی په تورات کې. واحمد اسم اتا فی الکتب و انجیل عیسی و لوح الکلیم. په تورات او په انجیل کې د نبی علیه السلام نوم احمد دی. قرآن شریف کې راځي ومبشرا برسول یاتی من بعد اسم احمد. عیسی علیه السلام خلکو ته وی یو آخري پیغمبر را روان دی نوم به احمد. احمد په معنا د حامد او احمد په معنا د محمود سره دی. به د خدای ډېر حمد و ثنا وایي، د خدای ډېر صفتونه. څومره سړی په بوډاتوب باندې شپږ اته سپارې په څلور رکعته نفل کې وایي او په بوډاتوب باندې شپېتو کالونه اوړېدلې او د الله په لار کې دا تکلیفونه، نه پیسې غوښتلي، نه په تبلیغ د چا نه څه غوښتلي، نه بادشاهانو او خانانو ته او نه سرو سپینو ته او نه درهم او دینار ته. دا اروا پکې نه وه، داسې د الله والا. تاسو د پیغمبر پسې نه ځئ، لا اسألکم علیه اجرا، تاسو نه څه غواړم نه، من ستاسو دنیا به م ښه شي آخرت به م ښه شي. یعنې اخلاص په اوچته مرتبه کې. نو د حضور پاک خو ډېر صفات دي، د هغې اخلاص، د هغې ختم نبوت خو یو صفت دی. یو صفت د حضور دا دی چې حضور پاک افضل الانبیاء دی، د ټولو پیغمبرانو کې غوره پیغمبر. زه غورهوالی په مختلفو لحاظاتو سره قرآن شریف کې راځي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. دا د پیغمبرانو ډله وه، آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام او زکریا او موسی او عیسی او ایوب او دا پیغمبران ناشنا ناشنا ټول دا ډله وه. خدای ځای په ځای ذکر د 28 پیغمبرانو ذکر قرآن شریف کې دی او باقي په احادیثو کې دی، څه پخوانو کتابونو کې دی. دا ډله وه خدای پاک فضیلت بعضو له په بعضو ورکړی دی. یو بعضو سره خدای پاک خبرې ډېرې کړي دي، لکه موسی علیه السلام شو کلیم الله دی، ابراهیم خلیل الله دی، آدم صفی الله، نوح نجی الله او حضور علیه السلام حبیب الله دی. په یو حدیث کې راځي انا حبیب الله، زه خدای ته ډېر ګران یم. حبیب په معنا د محبوب سره. ما سره د خدای ډېره مینه ده، خدای پاک ته ډېر خوښ وم چې د چا د خدای په خوښي. او انا حبیب الله، حبیب په معنا د محب سره زما الله سره ډېره مینه ده، خالص محبت د الله. د دې وجه نه لوی مقام هم دی، لوی پیغمبر دی، آخري پیغمبر او د ټولو پیغمبرانو امام او افضل الانبیاء. ورفع بعضهم درجات، او بعض پیغمبرانو له خدای پاک په ډېر اوچتو مراتب او درجات او فضیلت ورکړي، لکه حضور علیه السلام شو. ډېر لوی صفت دی، افضل الانبیاء، خاتم الخدای، خاتم الانبیاء دی. او د حضور پیغمبر هغه انسان ته وایي چې خدای پاک را لېږلي د هدایت د مخلوق دپاره. انسان بعثه الله لتبلیغ الاحکام الشرعیه من الحق الى الخلق. د حق جل جلاله د طرفنا مخلوق خدا ته د خدای احکامات او دین او شریعت را رسي او په خپل ځان جاری کوي. خپلم منځ، خپلم جهاد، خپلم تبلیغ، خپلم حج، خپل روجه، خپل عمره، خپل صفات، شفقت، رحمت، صبر، شکر، عفت، پاک دامنی، د گناهونو ځان ساتل، پاک زندگی، د الله مینه، د آخرت یاد، د مرګ یاد، سخاوت، بهادری. یعنی چې څومره صفات کېدی شي د هغې هغه آخري درجې ته رسېدلی. حضور پاک علیه السلام په ټولو خلکو کې زیات بهادر او په ټولو خلکو کې لوی عالم او په ټولو خلکو کې لوی سخي او په ټولو خلکو کې ښکلی
او په خپل په ټولو خلکو کې احسن الناس او اجمل الناس او څومره ټولو خلکو کې زیات تقوادار اتقى الناس زیات تقوادار چې دا هغه یو دغه وګورئ حیران به شي حدیث ته ډک دا پیغمبري داسې شی دی چې دا په صرف په عبادت یا په نفلونو یا په دعاګانو یعنی په دغه نه حاصلي اوس خو نشته اوس خو بس بنده ده اوس خو قصه ختم شوه اوس خو آخري امت ته آخري زمانه ده او پسې قیامت دی او دا شریعت ښه محفوظ دی الله جل جلاله د پیغمبر داسې نائبین او داسې لوی عالمان او لوی صحابه کرام عالمان او لوی صحابه تابعین عالمان او تقوادار او تبع تابعین او مجتهدین او د رستو علماو کې داسې قابل خلق د الله نه یریدونکي لوی صفت زهد چې دنیا پریخي عبادت حافظه تکړهواله چې هغه باندې علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل علماء د امت داسې لکه انبیاء د بنی اسرائیل چې د نبی کوم کاری هغه به کوي پیغمبران نه دي او د پیغمبرانو کار به کوي لوی مقام دی نو خدای په د شریعت حفاظت کړی دی او دا د حضور پاک معجزه ده چې د په امت کې داسې د دین استادان راغلي چې د یو پیغمبر په امت کې نه دي راغلي یو کې داسې نشته هغه مخکینی خو لوی امام ابو حنیفه صاحب په شان څوک امام شافعی صاحب امام مالک صاحب په شان او امام احمد ابن حنبل څومره کلک خدمت د دین کړی دی او په عقایدو کې قابل امام غزالی او لوی مفسرین او د دې زمانه شاه ولی الله صاحب عالم داسې عالمان په تاریخ او په یو امت کې نه دی راغلی دا د حضور پاک صفت دی دا د فضیلت وجه هم ده یعنی هغه شان صحابه هم نشته د نورو پیغمبرانو چې څنګه دی قربانۍ ورکړي دي ډېرې څنګه حضور سره مینا و د مور پلار نه او د اولاد نه او د وطن نه او د جیداد نه او د مال نه هر قربانۍ ته تیارو د نفس باندې چاړه راخکلې وه بالکل چې موږ نه حضور خوشحاله شو پیغمبر خو خدای پاک ورته وحی راولېږي نو پیغمبر شي پخوا خو د پیغمبران راتل او د پیغمبر یو صفت دار چې دا د خدای په انتخاب سره پیغمبر کیږي دا څنګه چې انګريز دوه وړي غلام احمد مرزا پټواری د پیغمبر شي انګريزانو د برتانیې د یو ملک او د کافر په وجه د یو کس پیغمبر شي او هغه د ډالرو باندې کېږي دا څه نشي کېدی دا کېدی نشي قرآن شریف کې راځي خدای هغه سینې پیژني چې نبوت ورکوي الله یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس خدای په ملائکو کې هغه ملائکه چې وحی راوړي خاص ملائکې دي او چې کوم سینه باندې دا علم پکې چې خاص خلق دي دا انتخاب الهی دی دا داسې په دغه نه کېږي ټیک ده سړی علم باندې عالم جوړېدی شي په عبادت سره ولی الله جوړېدی شي ولی الله جوړېدی شي ډاکټر جوړېدی شي مهندس انجینیر جوړېدی شي حافظ جوړېدی شي قاری جوړېدی شي مفتی جوړېدی شي عالم جوړېدی شي خوشنویس جوړېدی شي میکانیک او داسې په علم کې هر علم کول شي خو نبوت دا کسبي شی نه دی دا وهبي دی دا قرآن شریف کې راځي الله یعلم حیث یجعل رسالته خدای پاک دا هغه موقع معلومه ده چې کوم دی کې نبوت او رسالت اچي هغه قلب خاص قلوب دی پاک ساک اس انسانان دی خو کامل انسانان یو خبره دا شو چې دا د خدای انتخابي دا خبره ده دویم پیغمبران هغه علم قطعي وي د آخرت خبره د قبر خبره د موز خبره چې کوم هغه علم وي قطعي وي بالکل چې خدای وتسوي قطعي وي یو د عام خلکو خبرې وي عاقلانو د دنیا علوم د دین علوم کړي بدلیږي را بدلی
د پیغمبر علم قطعی وي ځکه هغه چې سوی گفته و گفته از الله بود گرچه از حلقوم عبدالله متن د خدای وي شرح د ده وي او علم د خدای وي جبه د ده وي د ده په جبه وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی چې سوی ټول د خدای پیغام وي دا عام کس نه حضور پاک یو کتاب هم نه ویلی یو خط هم نه زده کړی یو نسټه کې سبق هم نه دی ویلی نو یو لوی کتاب چې پیش کوي قرآن شریف او احادیث دومره لوی علم پکې که یو سړی 2000 کال عمر شي دومره علم به ښکاره نه کړي لکه که ډېر سبقونه ووایي نه شي کولی چې کوم هغه خبرې کړي دا د خاوند حق دا د ښځې حق دا د ګاونډي حق دا د ډوډۍ آداب دا آداب د خوب خرید و فروخت دا ناروا دی دا روا دی دا خوراک روا دی دا بند دی دا ټولې خبرې دا کاروبار بند دی دا روا دی دا تجارت بند دا جواری دا سودخوری دا رشوت او گنکپی دا غلا دا ډاکې او دا زنا او دا بدکاری او دا نور جرائم د دې ټولو سزاګانې ویلې دي حیران بشي رجم دا د غلامانو سزاګانې دا د اسیرانو سزاګانې دا د ښځو سزا که مرتد شي دا سزا سړی دا ټولې خبرې دا بالکل د نبوت نښې دي او د پیغمبر د تندي هم نبوت ښکاره کېږي د تندي کې د تقوا رڼا نورانیت د نور که دې سپومې په ګوته باندې 2 ځایه نه کړي د خدای په حکم او که کتاب نه او نور خبرې نه حضور پاک چې مدینه منورې ته راغی عبدالله ابن سلام یهودي عالم و وی زه ګورم تماشې کوم چې څنګه دی که نه خلک وایي چې پیغمبر دی چې څنګه راغی فورا نه ورته ویلي چې ما ته څه معجزه وښیه یا څه ناشنا خبره وکړه یا یو ناشنا کار ښکاره کړه چې څنګه وکتل قسم یې وخوړه وی دا د دروغجن مخ نه دی والله ما هذا بوجه الکذاب دا د دروغجن نه دی خلک چې وایي دروغجن دی او جادوګر دی او د ځانه په خدای خبر دا نه دا دروغجن نه دی عالم و کشف وته چې څنګه وکتل د پیغمبر تندي کې رڼا وي نوراني خو چې خدای څوک ړوند کړي نو ابو جهل ابو لهب زوی ته وی چې نبی علیه السلام ته لور پرېږده د هغه نوم عتبه دی چې لور یې ورته پرېښوده خو خلک زه لور پرېږدي د تره و که نه تره زامن ورله خلک لور ورکوي نو کور خوا کې کور نو دواړه لوریانې ورته پرېښودې عتیبه او یو عتبه نو هغه یو خو یې بس لور مې درته پرېښی بل راغی او کنزل و چې په خوله څه ورتلل دا خو په پلار باندې ډېر خفګان راځي چې لور دې م پرېښوده څه خبر هم نشته اسلام په وجه چې ته دې بوتانو ته خدای نه وې او موږ چې څنګه عقیده ده هغه شان بدله لار ده او ته وایې یو خدای دی یو خدای چېرته دی کارونه ډېر دي ډېر خدایان پکار دي هلکه چې یو خدای ټول کارونه نه شي کولی او ټول پیدا کولی دا خو خدای نه شو د دې باندې خو د ټول دنیا عاقلان متفق دي چې الله هغه ذات دی چې هغه د نقصاناتو او د عیوبو نه پاک وي چې وغواړي اسمان بغیر یو سیمټو پیدا کولی شي زرین او هغه چې وغواړي اووه ځمکې نه چې 900 هم دله پیدا کولی شي او چې هغه وګوري دا ټول دا عناصر چا پیدا کړي دي عناصر په دې ځمکه کې څونه عناصر دي دویم دا کاڼي چا پیدا کړي جمادات رنګارنګ کاڼي دي قیمتي کاڼي داسې کاڼي شته چې بادشاه نه په تاجونو کې لګوي او داسې کاڼي شته چې په خور رنګارنګ کاڼي دي څه یاقوت دي څه مرجان دي او څه قیمتي کاڼي اونو کې یو پکې خجورم ده شجره طیبه اوس اونې دي بعضې ته خدای پاکونه وایي دا کیکران دی او دا امونه دی او څه زیلې دی او څه څانګو واله دی او څه شنې میوې کې زیړ امونه او شنه انګور او تور انګور د کیلو بیل رنګ دی د مالټو بیل رنګ دی ډیزاینونه په شین رنګ کې په زرګونو
رنگونه دي په یو گرین کلر کې څومره رنگونه وي د شوې پاڼه یو شان د توت پاڼه بل شان د انځر پاڼه بل شان د نارنج پاڼه بل شان د مالټې پاڼه بل شان د نیمبو پاڼه بدله د سنگترې او د رنگارنګ حیران بشي د غنمو یو شان رنگ او د جوارو بل شان الامن دا راغی دلته کېنه خاري دلته کېنه خام ډوډۍ مرستو خوره الله جل جلاله ډېر لوی طاقت بس داغه دا ټول نظام الله شری دا الله نه علاوه ټول خلق محتاج دي که پیغمبران دي که علما دي که امیان دي که اولیاء دي که زناور دي که ارسو یو بل ته محتاج دی دا نور چې پر ځمکه لګي او دا میوې پخېږي نور هوا ته محتاج دی چې هوا نه لګي دا میوې نشي پخېدی نو هوا اوبه که هوا وي روح محتاج دی بدن محتاج دی چې روح پکې نه بدن سم نشي کولی نه ویني نه خبرې کولی شي لاش او چې تش روحي بدن نه به هم څه نشي کولی نو دا ټول دی کې یو خدای نشته ځوانۍ کې یو حاجتونه بوډاتوب کې بل حاجتونه چې ماشوم پیدا شي د واره شونډې خوځوي او مور ول سینه ورکي پایو ته محتاج واده ته محتاج کور ته محتاج ډوډۍ ته محتاج چیو ته محتاج پیسو ته محتاج یو ته محتاج خدای وي نه خېټه کې دړ ډاکټر دوی ته محتاج الله الصمد یو ذات چې چاته محتاج نه هغه صرف یو الله دی پیغمبرانو نبوت هم الله ورکوي دا د دې په اختیار کې نه دی دا د خدای انتخاب دی الله یعلم حیث یجعل رسالته دا د خدای انتخاب دی دویم د دې علم هغه یقیني وي دا ته وایي جنت شته چې څوک د خدای او د رسول مني دا د خدای خاص خلق شو خاص بادشاہ په خپلو خلکو انعامات کوي جنت ورکوي رضا ورکوي دیدار ورکوي او خوراک او اسکاک او داسې جون به ورکړي چې نه به ختمیږي او د جنت میوې نه ختمیږي او نه خرڅېږي یعنی هر چا ته به میلاویږي هلته غریب او مالدار نشته چې دا 19 کیل دی د بنګله اوچته ده او دا بلند تقوا سره او اعمالو سره به د بنګلو پوزیشنونه بدلي هر جنتي به بل ته نه پسخېږي یعنې خوشحاله به یم یعنې شکرګزار به یم دا خو دنیا کې هم چې د بادشاه څوک مني نو هغه وله ورکړه کوي نو چې د خدای څوک مني نو الله فضل پې ډېرې دنیا کې هم آخرت کې او په دنیا کې هم چې د یو بادشاه نه څو خلافي باغي نو هغه برابرۍ ده برابرۍ په اسلام کې هم د باغي سزا قتل ده د ډاکو سزا قتل ده قرآن شریف په 8 سپاره کې راځي يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا ويصلبوا وتقطع ايديهم د باغي سزا قتل ده چې دوی بادشاه او قانون د اسلام نه منم تاسو کې دا عقیده نه منم د مسلمانانو زنديق شي یا مرتد شي برابرۍ بدله حکومت خپل بدا دا غلط خلق به ختمي دا د الله جل جلاله کرم دی دریم پیغمبران د ګناه نه پاک پیغمبر ګناه نه کوي حضور علیه السلام د غالبا د 12 کالو یا 14 کالو لا هغه وخت کې لا نبوت و د 40 کاله کې ملو شو مالکانو وته فلان کې ځای کې واده دی خو واده کافرانو ټول اندوانو بوتانو خدای نه منه د خدای یووالی نه منه اسې د خدای عظمت خو زړه کې وي الله سکانم وی یا الله خیر کنه چې کله باران نه ودرېږي یا الله باران ودرې چې بس غورځېږي یا الله خیر خو به هم د بوتانو عبادت کې او د هغې نه اولاد هم غواړي او حاجتونه او امیدونه او د هغې په نوم منښت او سجدې هم ورته کوي او خیر ته غواړي او شر لرې کول غواړي د دې تکلیف نه مې بچ کړي نو هغه واده کې به ټنګ ټکور او ډمان وخمخه بس هلکه لاړو حضور علیه السلام خدای پاک
چې هغه ځای ته ورسېده په مکه کې حضور پاک اوده شو نه پاسېده تماشه جوړه شو واده کې او تماشې الکانی ازادي و هندوانو ټول دا حضور پاک هغه وخت کې ساره پورې ودو په پروګرام کې نه لیدلی دی او خدای پاک دا الله جل دغه سوزونو ته دی اړه کیږي نه بالکل خدای پاک دومره ول مقام ورکړي همت ډیری خو خدای پاک حفاظت هم کوي د ګنا نه ساتي یعنی دا د خدای په حفاظت کې ولی دغه د پیغمبر خو اتباع راغلی ده چې پیغمبر شي خلک به ته الزامات لګي په خوا غډمو تناسوي په خوا د خدای مکه اخلاق کړي و رشوت ته اغشتو بل مسلمان کني کې دا ګناونه کول شي خو پیغمبر ګنا نه کوي دا زمونږ ایمان دی دا د نبوت نه مخکې ځکه حضور علیه السلام ته چاغل نه ویلې نو ته چاش بدکار ویلو نو ته چا وته زما پیسې دې خوړلې دي زما ځمکه دې قبضه کړې ده ما ته دې کنزل کړې دي جواری دې کړې ده یو غلط کار وته چا دا به وته وي ته جادوګرې یعنی خبرو کې تاثیر دی که نه چې خدای یو د خلک مسلمانان کړم او ته دروغجن یعنی ته چې یو خدای دا خبر او قیامت او آخرت ته څوک راغلی دی اسی اپړې دوپړې دي او بندغه ژوند دی او بس ختم دا قیامت نه منه جنت پورې به خندا کوله لا جنت ولا نار نه جنت شته او نه شپېلې شته او نه دوزخ شته لکه چې پیغمبر وایشته او خدای پاک وایشته آسماني کتابونه وایشته نو ته د کوم ځای نه به چې نشته ته خو ډېر اختا ته خو دویم اسمان هم نه ښکاري دریم نه خبر نه د ته د څه نه خبرې ستا دماغ دومره دی د عام انسانانو دماغ دا داسې مثال دی لکه د زرګرانو تله د زرګرانو تله نه توله نیمه توله ماشه دا تلی او که ته پکې یو میخه واچې یا پکې یو لس بورې چینی واچې نو تللی شي نو د عامو خلکو دماغ دومره نه دی چې دوی د جنت او دوزخ او دا ارس معلوم کې دې لپاره خدای پاک علم پیغمبرانو لورکی او وحی دا په دماغو کله نه معلومي یو خو جبلي تعلیم دی چې ماشوم پیدا شي خوراک پیژني مور یې سینې ته واچي شونډې خوځوي دا فطري تعلیم دی چرګه بچي چرګې پسې ځي دا لږه لږه پوهه دا جبلي فطري ده دویم بیا د سترګې مرګې او د غوږونه کار شروع کړي نو داسې هغه ځای ورته ښکاري دا خبره اوري په دې پیږي لږ حواس دریم عقل دی په عقل هم معلوموي چې خدای شته خو بیا هم پکې غلطېږي څوک عیسایان درې خدایان مني یهودیان عزیر علیه السلام ته دا خدای زوی وایي هلکه خدای په زامنو څه کوي دا خو انسانان زامنې چې میراث یوسي او ما سره دشمنۍ کې ټوپک ګرځوم ناجوړه شم هسپتال ته مې بوځي که مړ شم کور ځمکه به ورته پاتې شي او پارټي به مې او مضبوط به مې رشته دار به مې دا خو انسانانو خبرې دی اولاد لم یلد ولم یولد خدای خو نه اولاد شته او نه د چا اولاد دی دا سلسله پکې نشته چې دا خدای بچي وي نو هم به خدای و دا څنګه دی خو یو وخت کې نه و چې پیدا شم خدای په خدا سي وخت نشته چې یو وخت دی نه خیر نو الله جل جلاله دې د ګنا نه پاک ساتلی هغه دا دی چې د پیغمبر د اتباع حکم دی نو د نبوت نه مخکې د ګنا نه پاک یو ځل ابو طالب ورته وی په هلکانه کې وی د فلان کې بوت میله ده بوا بوتو که یو بوت دی بوتانو له به خلک تلل لکه دا قبر پرست چې د قبر میلې کوي قواله او ډول سرنا او غټه غټه ګوتمې چولی او بریته پریخي او ګیره خریلی او مونږ نه کوي چرس وای ښځې او سړي او ځای ناستي په هندوستان کې او په سند کې او یو میلې جوړه کړې د قبر میلې کم دی او بې ستري کوي او مونځ دس نه کوي او اکثر منښت د غیر الله کوي څو قبر ته سجدیم کوي دا ډنګ ډونګ پخوا بوتانو ته به مو ویراده د پلان کې بوت عرس ته عرس میله ده میله به وه ښځې سړي هلته به یې سوال هم کو د هغه په نوم به یې ګډان هم حلالول او هلته به یې سوالونه هم کول د خدای نه حاجتونه دې موږ له پوره کولی شي دا خو یاره زمانه کې بس ترونو روانه یې کالکو چې بویه ته هغه ځای ته حضور پاک بېهوشه شو تر خو د روارو په شان زوی و که نه هلکو
بیهوشه شو ا پروګرام کې دی بیهوشه حضور علیه السلام نیلی دلی دی نه پکې شامل شوی دی خدای پاک ساتو والله خیر حافظا وهو خیر الحافظین نو پیغمبران د خدای په حفاظت کې یوسف علیه السلام وګورئ انسان دی کامل بشری تقاضاګانې وي خو ګناه نه کوي قرآن کې راځي ولقد همت بی وهم بها اخذ وتزان ډولې کړو کافره و زلیخه کافره و او بدکارې اراده وکړه نو هغه اراده د بدکارې وکړه یوسف علیه السلام ته وی راځه خدا الله جل جلاله مددهم وهم بها لولا ارى برهان ربه کدا خدای دلیل نه وینو دم به تقاضای بشریت اعلان کړو د خدای حفاظت کېو قال معاذ الله زدا کار نشم کولی نه بد نظری نه زنا نه بدکاری نه فسق نه فجور نه ګناه خدای پاک ساتي هغه موقع راځي خدای الله مددي ځکه خدای پاک دې نمونه ګرځي دا خدایي انسانان دي خاص او نمونه دا معنا چې ته داسې شه نو کدی ګناه وکړي نو ټول خلک وی راشه الیاذ بالله دا غلط کار کړی راځي پیغمبر کړی دی کوي اطیع الرسول نه نمونه پنیکه کې جائز کارونو کې ګناه خدای پاک دا غینه نخ کار کې دا زمونږ ایمان دی نو دی وجه د اطاعت 100% راغلی دی او هغې پسې به د حضور علیه السلام طریقو کې کامیابي ده نو که د هغه لاره غلطه وه یا د ګناه وه بیا به ګناه هم کوله نو ټول خلک به په ګناه کې اخته وو یوه دویم د هغې زړونه بدن یې د جنتي خاورې نه یعنی پاکی روحانیت په اعلی مقام کې هغې نفسانیت او غلط کار تړه نه کېږي خدای پاک یې ساتي لکه د جنت خلک د جنت خلک خو ګناه نه کوي ټول به مقربین او اولیاء وي نو پیغمبر خو په اعلی مقام د نبوت نه مخکې په اعلی مقام کې وي د ایمان او د ده د زړه او جذبه انتهایی پاکی انسان وي خو ډېر پاک انسان کامل انسان خدای پاک حفاظت کی او بیا د حضور علیه السلام شان د هغه نور څه بیان به زه انشاءالله بیا وکړم د ظهور محمد صاحب وفات شوي د کوم ځای دی دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخي اکثر دلته مانځه راځي د چا پلار مړي د چا دوست ټول د الله وبخي اشرف حاجي صاحب هغه اچر والا تبلیغ کې مو ښکلې سړی و دلته وراته د شیخ صاحب مانځل او مخکې دا څو کاله نه راته کمزورې شو په سیکل به راته د اچر نه هغه بیګا وفات شوي د الله پاک دی ولا قبر خشته کړي او خدای پاتې بخښنه ورته وکړي څونه کسانو دعاګانې غوښتې دي ټولو ته تاسو دعا وکړئ الله پاک دعاګانې قبول کړي او مشکلات یې حل کړي